السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته یو ډېر د خوشحالۍ خبر درکړم چې د افغانستان رشید خان راتګ سره د زیمبابوې دغه ټوله هوا وتلې ده او افغانستان 90% چانس لري چې زیمبابوې نه دغه دویمه ټسټ لوبه وګټي. که تاسو په رشید خان باندې خوشحاله سوي یاستئ نو ویډیو در سره حتما لایک کړئ او لاندې په کمنټ کې افغانستان زنده باد هم در سره ولیکئ. زه به تاسو ته وایم لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ نن درېیمه ورځ وله د افغانستان او د زیمبابوې دغه کومه ټسټ لوبه چې روانه ده، خو نن به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان رشید خان یو ځل بیا دغه ثابته کړه چې دی ولې په نړیواله سطح باندې اول نمبر بالر ده. زه به تاسو ته وایم رشید خان په نن لوبه کې د زیمبابوې 4 لوبغاړي آوټ کړي دي. په دغه لوبه کې افغانستان خپل اول اننګ کې لکه څنګه چې 545 رنز وکړل، بیا زیمبابوې ته بیټینګ ورکړه. زیمبابوې پرون هم لږ لوبه ترسره کړه خو نن هم لوبه وکړله. نن به زه تاسو ته وایم چې زیمبابوې په اولینی اننګ کې 208 رنز کړي دي، چې په دغه لوبه کې به زه تاسو وایم رشید خان 4 لوبغاړي آوټ کړي دي په 14 اورو کې. د نه علاوه عامر حمزه چې کوم د هغه هم ډېر ښه بولینګ ترسره کړی ده، چې 3 لوبغاړي عامر حمزه آوټ کړي دي او سید شیرزاد بیا 2 لوبغاړي آوټ کړي دي. نو دغسې د زیمبابوې خپل ټول لوبغاړي یعنې 208 رنزه کې ټول لوبغاړي آوټ شول. بیا فالوان شول. افغانستان ورته ویل چې موږ بیټینګ نه کوو، موږ غواړو چې زیمبابوې دوباره بیټینګ ترسره کړي. نو که خیر افغانستان دغه لوبه چې کومه یوه ده اوس د افغانستان په لاس کې ده او بل طرف ته په 4مه ورځ باندې به دغه پیچ نور هم خطرناکه سي. نو که خیر په 4مه ورځ باندې به د افغانستان دغه ټول لوبغاړي که خیر د رشید خان او حمزه هوتک چې کوم ده دغه به آوټ کړي او دغسې به افغانستان له زیمبابوې نه خپل بدله هم واخلي او دغه دویمه ټسټ لوبه به د افغانستان لپاره وګټي. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.